سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پښتون په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم دلور دلور سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پښتون په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم دلور سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پښتون په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم چې د زمري د پنج ښکارا کاږي چې د زمري د پنج ښکارا کاږي چې د زمري د پنج ښکارا کاږي خدای کو په هغه شا ظلمو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم د لوړ سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پښتون په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم کرانا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ملګرو پښتنو میرمنو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو ملګرو راغلی یما یو ډېر تاریخي ځای ته داسې یو تاریخي ځای ته داسې یو تاریخي عمارت ته راغلی یما چې هغه تاریخ خو په خپله غیږه کې لري د پیښور میوزیم خو دا عمارت په خپله ډېر زیات ښکلی دی په 1900 کې چې کله دلته د تخت برطانیا حکومت و نو دا گورنر هاوس د پیښور د گورنر هاوس مخامخ یو تاریخي عمارت جوړ شو دا د پیښور چاونۍ په خوا کې او پیښور چاونۍ په خپله یو داسې تاریخي ځای دی چې که تاسو زما کتاب د پښتونخوا سیل او سفر وکتلو نو تاسو ته به معلومه شي چې دا څومره تاریخي چاونۍ ده دا هغه عمارت دی چې یو لوی تاریخ ځان پسې لري د پیښور چاونۍ او بیا د پیښور گورنر هاوس د ټول نه اهمه خبره دا ده چې د پیښور پریس کلب خوا کې او د ارکایوس چې د ټولې پښتونخوا د ټولې لوی لایبرري ده هغې سره خوا په خوا د پیښور میوزیم دی دلته په عام ژبه کې ورته خلک عجایبګر وایي عجایبګر د پیښور څومره زوړ دی د پیښور د عجایبګر تاریخ څومره زور دی د دې مشران دلته کې ما سرې دي ناصر شیخ قورې چې زما یو د تیرو 15 کالو ملګری دی او د ټکسلا میوزیم ډایرکټر پاتې شوی د هغه په مینه او د هغه په مننه راغلی یم د دې میوزیم په اهمه کورسۍ ناس آصف خان سره به مرکه خبرې هم کومه آصف صاحب سره به د دې عجایبګر په تاریخي سیزونو خبرې هم کومه او دلته چې دا څومره خلک ځي راځي د هغې د سیلګرو په حواله به ورسره هم خبرې کوم تاسو ما سره اوسئ آصف خان څنګه یې ښه صحت دی خان السلام علیکم جی تاسو ته پیښور میوزیم کې هرکلی وایو مننه جی مهرباني الله دې د کوم ځای
زه خو چې لوکل یم د پېښور سیمې سره تعلق ساتم. پېښور کې د کوم ځای؟ پېښور کې د کلیوال علاقې 400 روډ شکرپور. ښه، او دلته په کومه عهده یې؟ دلته خو چې زه ایز انچارج کار کوم تېرو 5 کالونو. ښه، دا عجیبګر ډېر یو تاریخي عجیبګر دی، ځکه چې د ټولې صوبې په دارالخلافه کې دی که نه. په دې عجیبګر کې ستا په اندازه څومره تاریخي د کم څومره د ټول نه زاړه مواد چې پراته دي اتر څومره 100 یا تر څومره زلو کالو لرهیږي؟ څنګه چې تاسو په خپله ویل که نه د پېښور میوزیم چې کوم دی عجیبګر دا ځان له یو تاریخي حیثیت لري. په 1907 کې دا میوزیم جوړ دی، تقریبا 6 کاله دا زوړ عمارت دی که نه د انګریزانو زمانې. نو دا به ذات خود هم یو مانومنټس دی که نه. دغه شان که تاسو وګورئ چې رقم نوادرات موږ سره هلته کې پراته دي، نو هغه موږ مختلف حصو کې تقسیم کړي دي چې په دې کې موږ سره زاړه چې کوم دي نو هغه د ګندارا سیولایزیشن نوادرات دي یا ګندارا آرټ چې ورته ویل کېږي یا بودیس آرټ چې ورته ویل کېږي. لکه څنګه دا ډبل سټوري بلډینګ دی دا زموږ پېښور میوزیم چې کوم دی، ګراوند فلور چې کوم دی هغه ټوټل چې کوم دی هغه موږ الوکیټ کړی دی ګندارا یا بودیس آرټ ته، چې په دې کې تقریبا موږ سره د 1000 قریب چې کوم مجسمې دي یا نوادرات دي هغه موږ سره په ډسپلی دي. دغه شان کبر سیکشن ته تاسو وخیږئ نو موږ سره اسلامیک سیکشن دی چې په کې د قرآن مجید مختلف نسخې دي یا نور اسلام سره تعلق لرونکي چې کوم تبرکات دي هغه هلته پراته دي. کلچرل ګیلري دا یا ایتنالوجیکل سیکشن دی موږ سره چې په کې زموږ د صوبه چې کوم ده په دې کې مختلف علاقایي کلچر دی، په دې کې موږ سره کیلاش کلچر دی، هلته چې کوم کافرستان علاقه ده د هغې کلچر دی، په دې کې موږ سره ټرایبل ایریا چې کومه وه د هغې کلچر دی، په دې کې زموږ د صوبه چې کوم ده په دې کې مختلف ډسټرکټ دي، هر ډسټرکټ ځان له یو پهچان لري، د هر ډسټرکټ ځان له یو خپل کلتور دی، خپل یو کلچر دی. نو کوشش موږ کړی دی چې د هر ډسټرکټ د هر علاقې څه ناڅه ریپرزنټیشن چې کوم دی په دغه ایتنالوجیکل سیکشن کې موږ کوشش کړی چې وکړو. دې نه علاوه که تاسو بره وخیږئ نو په دې کې مختلف قسمه پینټنګز دي، منیچر پینټنګ دي، کوم واړه پینټنګ چې کوم دي د مغولو د زمانې هم دي، 19-20 سینچریز چې کوم پینټنګ دي هغه هم بیا موږ فاردر په 200 کې تقسیم کړي دي. یو حصه چې کومه ده نو هغه اسلامیک سیکشن دی کوم چې د مغولو زمانې چې کوم کوډ سینز دي یا هنټینګ سینز دي عادي. دغسې د هندو کلچر چې کوم منیچر پینټنګ دي چې پای کې چې کوم ګاډسز دي که نه دیو دیوتاو هغه دي ورکې، یا نور چې کوم د هندو مذهب سره تعلق لرونکي شیزونه دي هغه پینټنګ دي. د انګریزانو زمانې چې کوم سره غټ پینټنګز دي چې کې جورج فایو دی، په کې کې میری ده، او دین علاوه یو سیکشن د پښتنو د کلچر په حق لا پکې سدي د پښتنو خو سید د نورو مغولم پاکستان ته د پښتنو د زمون دورانیان ابدالیان سوریان هم تیر شي د دې پکې نه خانش. څنګه چې تاسو ته ما ویل چې په دې کې لکه یو کاین سیکشن دی، نو کاین سیکشن د هغه ټایم نو شروع کېږي چې کله ساوث ایشیا کې سب کنټیننټ کې په لومړي ځل باندې سکه جوړه شو، هغه د موږ پنچ مارک کاینز ویل کېږي په 6 سنچري بي سي کې شروع شوې ده. د هغه زمانې نه بیا شروع شوي دي یو موږ پری اسلامیک پیریډ ته یو اسلامیک پیریډ ته. پری اسلامیک کې چې کوم کوشانیان دي یا سیتیان دي یا پارتیان دي انډو ګریک هغه سکې کاینز دي. بیا اسلامیک سیشن ته چې کله تاسو راشئ نو پای کې دا څومره حکمرانان چې کوم اسلامي دي چې کوم په دې علاقو باندې حکومت کړی تیر شوي دي هغه ټول سکې موږ سره شته دی. په کې د مغولو تاسو والي، په کې سکانو تاسو والي، د هغې نه مخکې سلطنت پیریډ دی، لودي ډاینسټي دی، څومره چې کوم حکمرانان دي او دلته کې حکومت کړې ده او کرنسي جوړه کړې ده، که هغه په پیتلو کې ده، که په سونه کې ده، که په برونز کې ده، کاپر کې ده، نو هغه ټول چې کوم دي موږ سره دلته پراته دي. دغه شان کلچر سیکشن چې کوم دی کې زموږ کلچر دی، نو کلچر هم زموږ کلچر دی، زموږ د علاقې زموږ د پښتنو کلچر دی چې کوم پخواني شیزونه چې زموږ په دې علاقو کې زموږ په دې کلیوالو سیمو کې خلکو استعمال کړي دي. خو وخت سره تاسو ته پته ترقي راځي، شیزونه بدلیږي، دستور بدلیږي، نو هغه شیزونه اوس چینج شوي دي لکه معاشره کې هغه په استعمال کې نه دي. همدغه وجه را چې موږ په دې ایتنالوجیکل سیکشن کې هغه خلي دي چې کوم بار نه خلک راځي، کوم پنجاب نه یا سند نه یا انګریزان چې کوم راځي، زموږ چې دا کوم علاقایي کلچر دی د دې پته ورته ولګي. په دې کې داسې شیزونه پراته دي که هغه د کچن یوټینسل دي، زموږ چې کوم فار ایگزامپل د فایټ علاقه وه، په کې وزیرستان دی، په کې توري قبایلز دي، په دې کې افریدي قبایلز دي، د هر قبیلې چې کوم خپل ډرس دی، خپل مطلب شال دی، هغه ټول مختلف دي، هغه موږ ټول ډسپلی کړي دي. مقصد هم صرف دا دی چې زموږ د علاقې کلچر چې کوم دی د پښتنو چې کوم کلچر دی چې دا خلکو ته پته ولګي. دا کم ځای دی آصف خان، دا بره چت ته مونږ راوختلو. دا څنګه تاسو ته جما ویل که نه زموږ د میوزیم مختلف سیکشنو کې تقسیم دی. دا زموږ یو امپورټنټ چې کوم برخه ده هغه ده چې کوم کې زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم دستور دی، کلچر دی، یا زموږ د قبایلي سیمې چې کوم کلچر دی، یا زموږ د چترال دی کې موږ ډسپلی کړی دی. که په دې کې تاسو وګورئ تاسو ته مختلف ډریسز چې کوم دي زموږ د مختلف علاقو، که وزیرستان دی، که هغه توري دی، که هغه سوات دی، یا هغه کیلاش دی، تاسو ته مختلف علاقو کې ښکاري. دا
اکثریت چې کوم تاسو ښکاري دا کار دا زیاتره چې کوم دا صادرونه دي یا کپړې دي دا زنانه په خپلو کورونو کې جوړوي په لاس باندې که نه دستکاری کار چې ورته ویل کېږي دا ټول هغه کار دی چې کوم زموږ د پښتنو علاقو یا کلچر سره تعلق دا چې دا کمې بکسې راوتي دي دا هم زړې ماغمره پخوانې دي دا تقریبا 19-20 سنچري کې زموږ په دې علاقو کې به دا کله به چې زنانه ودېده نو هغه جهیز چې کوم صندوق چې ورته ویل کېږي که نه دا به د هغې یو ډېر اهم حصه وه اوس وخت سره سره مټیر بدل شو لکه اوس اوسپنه کې راغله نور څیزونو کې راغله هغه ټایم کې به دا لرګي کې جوړېده او دغه مخامخ دغه دا خو ډېر زاړه بوتان دي دا که تاسو وګورئ زموږ سره په زموږ په صوبه کې یو بل کلچر دی څه ته چې مونږ کیلاش کلچر ویل کېږي که نه کیلاش تهذیب کوم چې په چترال کې یو ډسټرکټ کې دی او درې ویلیز دی په کې دا شته دا چترال یا کافرستان چې کوم تهذیب دی دای سره تعلق لري دا غشي دا زما په خیال د پښتنو د کلچر سره بالکل دا که تاسو وګورئ که نه دا رباب میوزیکل انسټرومنټ خو لکه یو بین الاقوامي شعر په ټوله دنیا کې استعمالیږي خو څه انسټرومنټ داسې دي چې هغه صرف زموږ د علاقه چې کوم دی سره استعمالیږي لکه رباب بله دنیا کې نشته رباب صرف د پښتنو سره که افغانستان دی که هغه زموږ د خیبر پښتونخوا دی که بلوچستان دی یې سره تعلق لري داسې که تاسو وګورئ دغه د چترالي ستار ویل کېږي که نه صرف چترال چې کوم خلک دي دا هغه شی دا بجاوي داسې دا مختلف نور شیزونه چې کوم دي یا منګې تاسو وګورئ که نه د ډول په طور چې کوم استعمالي دا جي دغه شان تاسو ګورئ دغه دې کې دا شاته چې کوم دا تیر تاسو ښکاري اصل کې دا شکار دپاره نه دی دې ته مخه ویل کېږي زموږ په صوابۍ سیمه کې او په مردان کې د پخوا زمانې نه سهول کار نه کم دا اجرې چې کوم دي پخوانۍ ډېرې آبادې دي او په یې کې د مخه دا کم ګیم چې کوم دی دا کیله کېږي د پخوا زمانې نه کېږي اوس هم په صوابۍ تاسو لاړ شئ مردان ته نو په اجرو کې هغې دې ګیم دپاره یو خاص مخصوص ځای جوړ کړی وي او کم اختر وي یا نور داسې ایونټس راځي نو دا مخه ګیم چې کوم دی هغې په دې علاقو کې کوي دا زموږ د کلچر یو ډېر اهم دا زما په خیال چې هغه کالیو چې مونږ خلکو به پې ښځې خوشحالولې وه ډېر تاریخ پخوا زمانه کې یو خبره دا هم چې کالي چې کوم وه به نارینه هم استعمالول یا کم پخواني جنګونه چې کوم وه خو د لاس زور په تورو باندې او په ډال به کېده نو هغه وخت کې په شولډر چې کوم زیاتر د نارینه چې کوم هم د استعمالول اوس نن سبا د سرو زرو ډېر رواج دی خو هغه زمانه کې تاسو وګورئ نو پیتلو نه هم جوړ دي کاپرو نه هم جوړ دي سلورو کالي هم مکې شته دی د اوسپنې هم ورکې شته نو دا مختلف د 19 او 20 سنچریز کالي دي زموږ په دې علاقو کې به خلکو استعمالول آصف خان دا راته چې ستاسو دلته د دې دومره لوی میوزیم لکه د حفاظت د سټاف د دې څومره څه ترتیب دی د دې خو جي لکه دا خو تاسو ته پته پېښور دی مخامخ گورنر هاوس دی خو ایم پی هاوس دی ایم پی هاسټل دی لکه دا سرکاري عمارتونه ټول سرکاري ځای نه دي د سکیورټي ته سچ مسله نه ټول لکه سی سی ټي وي کیمرز لګېدلي دي ټول څونه یا پولیس ته یا نور ایجنسو والي په دې باندې ښه کړی نظر ساتي نو دا داسې څه مسله نشته زموږ چې خپل کم نظام دی نو هغه تاسو ته به ګورئ لکه سی سی ټي وي کیمرا ځای په ځای باندې لګېدلي دي د هغې باقاعده مونیټرنګ کېږي یا په هره ګیرله کې زموږ دوه چې کوم سکیورټي سټاف دی هغه موجود دی زموږ په ګیټ باندې سټاف دی زموږ ته تقریبا 40 سټاف دی 40 نه پیژنم پښتو سلويخ ته په دې کې مختلف نمونه لور ورته کنه میوزیم اټینډنټ ته نائب کاسر ته وغیرہ دی په لکه ټوټل سلويخ کس سټاف اندازن دا به یو سلور شپږ جریبو کې وي دا میوزیم دا تقریبا 13 کانال کې دی او ها دا چمنونه او دا چمنونه او جی او ها دا په دې لکه دا مطلب یو غټ میوزیم دی کنه تاسو ګورئ لکه صوبایي میوزیم دی پېښور په سیمه کې دا یو غټ میوزیم دی کوشش هم دا دی چې په دې کې د هر علاقې د پوری صوبې چې کم کلچر دی کلتور دی چې هغې نمایندګي دلته کې وشي صحیح ثاقب خان څنګه څنګه جی تاسو ښه شکر الحمدلله اول خو دې مننه کوم چې ستا په وساتت دا دومره غټ پروګرام ریکارډ کوم خوشاله او عزتمن کله راشي وایا د دې میوزیم په حق لراته د دې تاریخي میوزیم په حق لراته څه معلومات راکا زمونږ چې کوم د پېښور دا میوزیم دی دا په 1907 کې چې کوم دی دا اسټابلیش شو دا دلته جوړ 1907 نه پیژنم پښتو کې راته وې 1909 په 1909 کې دا میوزیم چې کوم دی کنورټ شو دا د نه مخکې دا وکټوریا هالو دا د گورنر هاوس یو حصہ وه چونکې انګریزانو دلته مختلف کودیانې شروع کړې مختلف سروې شروع کړل دا څومره چې انټیکویټي تاسو ګورئ په پېښور میوزیم کې نو دا د هغې کودیانو او د هغې چې کوم دایي سرویز وو هغې سره دا راووتل چونکې دا د یو سیویلایزیشن یو عکاسي کوي د یو وخت د یو دور چې هغه خلک اوس نشته دی چې هغې ته وایي ګنداره ویلي سیویلایزیشن ګنداره سیویلایزیشن د ګنداره مطلب دی
د لینډ اف فرګننس مطلب د خوشبوانو سرزمین. دا یو ډیر ښکلی ځمکه وه، یو ډېره ښکلی ځای او دا دلته ډېر زیات ګلونه دا هر څه په تاریخ کې ویلي کېږي چې دا یو پښتانه ورته د ګلونو ښار د ګلونو ښار چې ورته اوس هم ویلي کېږي. دا د نن نه ده چې کوم دی 2.5 کاله مخکې هم ورته همدا نوم ویلی کېده. دا سیویلایزیشن دا خلک چې کوم دلته آباد شو، دلته کې مختلف نور داسې خلک راتلل او دا تاسو چې دا څومره آرټ ګورئ په پېښور میوزیم کې، نو دنیا د ټول نه زیات د بودیست آرټ چې کوم ګډ دی نو دا پېښور میوزیم دی. په دنیا کې ټول دنیا کې د ټول نه زیات چې کوم کلیکشن دی د ګندارا آرټ، دا چې کوم د پېښور میوزیم سره دا تاج دی چې لکه دا ټول چې څومره هم سیویلایزیشن دی د ګندارا ویلي سیویلایزیشن د ټول نه زیات دی سره دی. پېښور زمونږ چې کوم موږ آن کوو پېښور میوزیم سره دی. په دې کې چې کوم دی د بودا لایف سټوري بودا چونکې یو ډېر د هغې وخت یو ډېر معتبر کس و د نیپال و، خو د هغه چې کوم پیروکارو هغه د خیبر پښتونخوا خلاصه چې دا ټول افغانستان او دا سنټرل ایشیا دا غون چې کوم دی د پښتنو خاوره خصوصا دا کوم چې تاریخ مونږ را یادېږي چې زموږ 15,000 کاله تاریخ دی، نام د دقې وجې چې په دې ځای باندې 15,000 کاله مخکې نه هم خلک آباد تر آباد را روان دي. دا خاوره یو شان زرخیزه پاتې شوې ده، تر تهذیبونو لحاظ سره، تر خلکو لحاظ سره، تر مختلف چې کوم دلته سلطنت تیر شوي د هغې حساب سره. دا کلمي نسخې هم تاسو سره شته؟ او شته دی کلمي نسخې چې کوم دی په پېښور میوزیم کې موږ سره دي، ډېرې زیاتې نایابه دي. هغې کې 4-5 قسمه دی موږ سره چې کوم تاسو اسلامیک ګیلري ورته موږ وایي، په دغه کې دا کېښودلې شوي دي. د ګندارا آرټ نه علاوه موږ سره چې کوم دی بیا د برټش ټایم پیریډ چې کوم د انګریز د دور کوم زاړه پینټینګز دي چې کوم د هغه وخت فنکاري ده، نو هغه موږ سره شته په پېښور میوزیم کې. تاسو د لږ معلومات چې خلکو ته ورکې څه وخت نه څه وخت پورې خلک راتلی شي دلته؟ پېښور میوزیم چې کوم دی بغیر د جمعې دروازې نه، د جمعې دروازې زموږ چوټي د 9 تر 5 پورې د پېښور میوزیم د ټول خلکو دپاره چې کوم دی اویلیبل دی او هر وخت خلک اندازاً میاشت کې به څومره سیلګري راځي؟ میاشت کې چې کوم دی کو اندازتن وی چې سم دي د 5,000-7,000 پورې خو زمونږ چې کوم دی 15,000 بالکل فلحال په دې سیزن کې زمونږ د غشته دی. او څه سہولتونه ورکوي سیلګرو ته؟ سہولتونه دا دي چې مونږ څومره د لانس دي دا ورته مینټین ساتو، بهر بینچز دي دا ورته مینټین ساتو. فرض کو د دې نه علاوه خلک ریکریشن کوي، زمونږ سره کیفې ده، کیفې نه هغې چې کوم دی خپل مطلب کو څه کول غواړي هلته نه ضرورت پوره کولی شي. هغې دپاره مونږ فیسیلیټي واشروم فیسیلیټي هم شته دی، مونږ سره پارکینګ فیسیلیټي شته دی، او هر قسمه چې څومره فیسیلیټیشن وي لکه مونږ په پېښور میوزیم کې خلک فیسیلیټیټي کوو. صحیح. دلور سرونو په پګړو مین یم، په پګړو مین یم، په پګړو مین یم، یما پښتون په پښتنو غټه مجسمه دا یو اعزاز هم دی میوزیم ته حاصل دی چې تاسو سره ده، او دا زما په شا ده او موږ ورلاندې ډېر واړه ښکارو. د دې په هکله راته څه وایي؟ د دې هکله باندې چې دا وایم دې ته مونږ وایو کولوسل بودا. دا اصل کې دروته دی د سری بالول ورته وایي، مردان کې ده، او دا د 2nd-3rd سنچري مطلب د نن 1700-1800 کال مخکې چې کوم دی دا آرټ جوړ شوی دی. زموږ په پېښور میوزیم کې د ټول نه غټ چې کوم مجسمه ده نو هغه دا دی د کولوسل بودا دی، او دې سره سره نور هم مطلب موږ سره غټ سټیچوز. دا خو تاسو نه قرض حسنه چې اغوښتې او که نه کمل کو؟ بالکل. او دا موږ مختلف وخت سره مختلف ایگزیبیشن کوو، مختلف ملکونو ته چې کوم دی سټیچوز ځي، نو دا هم سویس ته تلو او واپس چې کوم دی یو غټ ټیم راغلو، ایکسپرټ ټیمو، هغې دلته نه ډیټیچ کو، سپیشل فلایټ یې ورلو کو، پای کې یوړو، هلته ایگزیبیټ کو، دنیا وکتل چې پېښور سره پېښور میوزیم سره یا د دې چې کوم ثقافت دی خلکو څه وکړل، نو هغې ډېر زیات وسره هو. ته لږ راشه دغه او دا ماته یو رنګ ښکاري ثاقب خان، لږ راشه
دا دواړه یو دور کې جوړ شوي مجسمې دي او که څنګه یو رنګ ماته ښکاري. بالکل چې دا هم په یو دور کې جوړې شوي دي خو څه چې کم دی چونکې کم بلډینګونه به غټ و هغې دپاره به یې غټ جوړول لکه تاسو دغه وګورئ دغه هم لکه ځان له یو شخصیت لري دا مجسمه چې کم ده او دا هم لکه ځان له یو حیثیت لري دا به په هغه سټرکچر باندې په هغه دیوال باندې هغې فکس کړي بودست چې کم کمپلیکس و کم خلک و سیویلایزیشن و هغې به دا فکس کړو په دیوال سره. قدرمنو عزتمنو د پیښور د تاریخي میوزیم چې په عوامي ژبه کې ورته موږ عجایبګر هم وایو د عجایباتو د کور ننداره مې در باندې وکړه او دا پروګرام که ما غټولی شو دا خپرونه نه ښه مې غټولی شوه. د دې میوزیم اهلکارو زما ډېر تود هرکلی وکړو ډېر قدر یې راکړو ډېر درناوی یې راکړو. زه بیا هم د ناصر شیخ کوري صاحب او د ثاقب خان او د آصف خان مننه کوم او د دې ټولې عملې مننه کوم چې ډېر درناوی یې راکړو ډېر درنه مېلمستیا یې راکړه او ډېر معلومات یې راکړل. یو خاص درته کوم که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو دا خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي هم ستاسو د ژبې او ستاسو د ثقافت ستاسو د تهذیب د اقدارو خدمت کوي. دا خامخا سبسکرایب کړئ زما خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ همدارنګه یادګاري تاریخي ځایونو ته به وخت ورځم او تاسو ته به د هغې معلومات درکوم د نورو شخصیاتو مرکې مرکو نه علاوه اوس خپل خپل باچا دلور سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پښتون په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم په پښتنو مین یم دلور سرونو په پګړو مین یم